د کونړ امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت مسولینو له ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د تیر 1404 کال په اوږدو کې 620 بېلابېلې جنایي پیښې رامنځته شوي او په تړاو یې 1914 تورن کسان نیول شوي عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر مولوي محمد سلیم وایي تورن کسان تر ډیره د غلاو، ځمکو غصب، قتلونو، اختطاف، چل او دوکي، فزیکي شخړو، اخلاقي فساد او نورو سرغړونو په تړاو نیول شوي دي. منګه د 1440 کال د 12مې میاشتې تر 13 تاریخه پورې 620 قضیې لرو چې په دې کې موږ لاسته راوړنې چې موږ بررسي کړې ده زموږ مرګرو خوله کاږلې ده غره ته او سمې ته د هغې چې کوم مجرم په تور باندې چا پرې عریضه کړې وه 1914 بندیان لرو چې هغه موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي محول کړي دي. ورځ په ورځ باندې دغه دوسیې زموږ چې کومې دي دا کمیږي، جرایم په کمیدو دي، په زیاتېدو نه دي. د مولوي محمد سلیم په وینا له امنیتي ځواکونو سره د خلکو ګډه همکاري د دې لامل شوي چې په جنایي پیښو کې پوره کموالی رامنځته شي. دا د ولس همکاري نه د جرایمو کچه ټیټیږي نه، ځکه په هر کوڅه کې، په هر غره کې، په هر خوړ کې زموږ یو فرد افرادو د مجاهدینو نه سره ولاړ نه اوسېږي. خو دا د دې ولس د دې کونړونو بلکې د افغانستان په سطحه خبره نه کوو، موږ د کونړ مربوط خبره وکړو. په ټول افغانستان کې ولس د دې نظام سره اوږه په اوږه ولاړ دی، په دې سختیو کې، په بمباریو کې، په مشکلاتو کې، او اوس هم همدارنګه ولاړ دی. د دوی د همکاري په وجه، د دوی د توجه په وجه، د دوی د اخلاص په وجه چې زمونږ دا کچه د جرایمو راکته شوې، دا د دې ولس اخلاص او برکت د الله جل جلاله په فضل باندې د دوی د دعاګانو، د دوی د قلم او د دوی د خبرې، د دوی د اطلاع دي کومې چې منبع رسمي دي یا غیر رسمي دي، ټولو د دوی په همکاریو په وجه باندې دا 80% کچه راکمه شوې ده. د یادولو ده د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت مسولینو د دې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې هڅې یې ګړندۍ کړي څو په ټولنه کې د هر ډول جرمونو او ناقانونه کړنو مخنیوی وکړي.